دویم سبب مؤمنانو هغه د بچاو کله چې یوسف علی السلام ته دا خبره کوي وقالت هيت لك تا ته ویم چې دلته راش. یوسف علی السلام جواب کې څه وایي؟ هغه جواب ورکړي، ډیر ایمانی جواب ورکړي. درې اسباب په دې آیات کې یوسف علی السلام نور اختیار کړي. اولنې سبب دا دی چې انه ربي احسن مثواي. انه ربي علماء د دې ضمیر کې اختلاف دی چې دا ضمیر چا ته راځي. یو قول دا چې دا ضمیر الله ته راځي دا قول راجح دی د وجه د مرجع قریبا، بل یوسف علی السلام نبی دی هغه منعم حقیقی پیژني. راجح دا چې دا ضمیر الله ته راځي چې انه ربي احسن مثواي. الله رب العزت ماته خجن راکه خ زندگی راکړه، د کینې راويستل، درنګ د غلامۍ نه راويستل، د عزیز مصر په کور کې ووسول، په نعمتونو باندې سنبال کړم. ایا زبا وس د دغه رب نه فرمانی او خلاف کوم؟ ایا ما ته دا کله فکر کړی چې الله رب العزت نعمت الحیات جن راک، رزقونه راکړل، صحت راک، مالونه راکړل، ولې زه وس د دغه رب نه فرمانی او خلاف وکړم؟ ابراهیم ابن ادهم ته یو کس راځي پوښتنه دی کوي چې ګناهونه رانه کیږي، د الله نه فرمانی نه رانه کیږي، علاج راوخیا. ابراهیم ابن ادهم څو علاجونه ورخی. یو علاج ورته دار او ورته ویل چې کله ته معصیت کې او ګناه کې الله په ځمکه یې مکه او د الله نعمتونه مخره به دغه نه رسته ګناه وک. هغه ویلي د ټول ځمکه د الله ده او دنیا کې چې څه نعمتونه دي د الله دي. ورته چې حیا نه درځي د الله په ځمکه هم ګرځي، د الله نعمتونه هم خوري او د دغه الله خلاف او نافرمانی. دا اوس پورې زمونږ په سمج او دماغ کې دا خبره رانه په دنیا کې یو څوک موږ سره احسان لري، یو څوک زمونږ کفالت لري، یو څوک موږ ته یو څو روپۍ راکړي، د هغې نافرماني او خلاف نه کوو، د هغه ډېر قدر او عزت کوو، هغې ته څپړې سمو. ولیکن څلوري ساعته د الله نعمتونه موږ سره وجود دي، ولیکن دا فکر هم ونه کړو چې دې رب ژوند راکړی، حیات یې راکړی، مال یې راکړی، صحت یې راکړی، د دې رب نافرماني او خلاف ولې وکړو؟ هغه ناشکري ده چې الله رب العزت ما ته روغ ژوند راکړو، سره د هغې نه زه خلاف کوم. دویم علما فرمایي چې دا ضمیر د سید او مالک ته راجع دی او په دې کې هل جزاء الاحسان الا الاحسان مسله ده او هغه مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د انسانانو شکر ونه کړي دا د الله شاکر نشي جوړېدل. یو څوک چې تا ته زیات درکې، وخت درکې، ټیم درکې، عزت درکې، مرتبه درته وبخي، به د هغې نه وروسته د هغې خلاف کول او د هغې عزت اخیستل دا لوی نمک حرامي ده. یوسف علیه السلام چې دا کار زه نه کوم، دا زما سید دی، مالک دی، ما ته عزت او شرافت راکړی، زه په کور کې اوسولی او زه د بچي په شانتي نیولی، اوس به زه د هغې عزت لوټ کوم؟ بعضې بې ایمانه خلک هم داسې وي چې کور ته یې راولي، عزت ورکړي، قدر یې وکړي، بیا د هغې نه وروسته ستا عزت لوټ کوي. یوسف علیه السلام د دې وجې نه په دې ګناه کې واقع نه شي. بله وجه هغه التعوذ بالله عز وجل، الله باندې تعوذ چې معاذ الله، زه پناهي غواړم په الله سره د دې ګناه نه چې الله دې ماته د دې ګناه نه پناهي راکړي. آیا تا په خپل ژوند کې د دې ګناه نه پناهي غوښتلې ده؟ نن چې ځوانان د دې سره ملاصق دي او پیوسته دي، د هغې وجه دا ده چې نن د الله نه تعوذ نشته. محمد صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې هغه دا دعا وه اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري ومني. الله روزته د سترګو د شر نه پناه غواړم، د غوږونو د شر نه پناه غواړم او د نطفې د شر نه پناه غواړم. الله د دې شر نه وسات. د دې وجه نه عبد الله ابن عباس یو تفسیر په دې آیات کې دا کړی چې من شر غاسق اذا وقب، من شر ذکر اذا وقب في الحرام، دا هغه اندام نه چې کله په حرامو کې خستلی شي، الله رب عزت د دې شر نه پناه راکړي، ځکه د دې شر ډېر لوی شر دی او خطري شر دی. کله چې دا یو انسان استعمال کی، د انسان ایمان داسې راوځي لکه چې څنګه کمیس د انسان د بدن نه وځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزنی زانی حین یزنی وهو مؤمن. یو څوک زنا نه کوي او دا د زنا کوي او په دې حالت کې دا مؤمن پاتې شي.
دینه اسلام نور وته هیڅ کله د انسان نشي منور کېدل هغه څو چې زناونه کوي دین اسلامي کمیس وته هیڅ کله دا جامه غوستل نشي دا پر باندې د الله په نس باندې ځکه چې دی خپل جامه د ځان خپل استل دا ګناه ده چې د انسان ټول جن بدرنګ کوي لقمان ابن حکیم بل زی ته وسط کو تاسو وګورئ 15 منټه 4 منټه ساعت باندې یو سړی هغه ایمان چې شپې ته کاله کله خوري پکړه هغه و بیلی د ایمان نور و بیلی د ایمان لذت و بیلی د عبادت او بندګۍ نه خون و بیلی ډېر خلکو ته چې بندګۍ نه خون نه ورګي سجده خون نه ورګي رکوع خون نه ورګي وجه دا چې د دې معصیتونو ګناهونو ډک په دې کې ایمان او دین پکې او د الله سره تعلق او رابطه وي د دې په دې سجده کې به خوان وي د دې په تلاوت کې به خوان وي د دې په رکوع کې به خوان وي ولیکن ډېر خلکو نه ایمانی نور وته دي د دې وجنه دا کارونه کوي لقمان ابن حکیم خپل زوی ته ویل چې ایاک والزنا ځان د زنا نه وساته ولې وان اوله مخافه واخره ندامه وای اول چې څوک دا ګناه کوي دا په یره باندې شروع کیږي ځاني هیڅ کله دا د سینوي چې بیروي څلور ساعت په یره کې کوم معمولی باب یو پرده وخزوله هغه زر هغه د متوجي کیږي او راپاسي کو دروازې معمولی کړه څوک هغه زر راپاسي او هغه ته متوجي کیږي دا ګناه په یره باندې کیږي خو شیطان دې ته ډول کړی واخره ندام او اخرنه انجام د دې په خیمانی ده سړی په 15 منټه کې د الله نه جدا شي یو سړی په 15 منټه کې جنت د ځان نه وبېلی یو سړی په 15 منټه کې د الله رضا دا د الله سورګي یو سړی د 15 لذت د پاره د جهنم ور ځان د پاره وګټي دا قمقلو به خوب انسان چې دا غي نرسته خوشحالیم نه د ټول عمر په پریشانی او خفګان کې به جون ژوندۍ تیري مومنانو یوسف علی السلام کمال دا چې هغه التجا بالله کړو الله سره پناهي غوښتلې و چې الله رب العزت ما د دې ګنا نه وساته ست پناهي څومره د پورس کې د دې ګنا څومره کرتی د الله رب العزت نه پناه واړي چې الله رب العزت ما د دې ګنا نه وساته